کنه حاجی. نظر در کن محمد بس ساعت شيء انت فاصل اكيد كلام مش واحد ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې نن د خوست ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ریاست لخوا تقریبا د 15 ټنو مواد خواوشا کې دا د یو څو میاشتو موده کې راټول شوي وو. نن عملا تخریج شول چې هغه حریق ته وړاندې شول. لله الحمد د محکمې او د نورو مربوطه ریاستونو حضورداشت کې هغې حریق وشولو او وسوځېدل. په آینده کې موږ خپل ټولو تجارو وروڼو دا یو پیغام لرو چې ډېرو قدرمنو تجارو وروڼو دا چې دا یو داسې وژونکي مواد دي چې د دې د وجې نه موږ تاسو مسلمان ملت په قسمه بیماریو اخته کیږي. نو موږ تاسو باید خپلې ګټې د مسلمانو په وژنه کې ونه لټوو او د مسلمانو په بیماریو کې ونه لټوو. کوشش وکړئ چې خپل ملت مو له بدمرغۍ وساتئ او تر څو مو حلاله نفقه پیدا کړې وي حلالې نفقې ته باید موږ تاسو مخ کړو. د داسې موادو څخه چې هغه په موده تیر شوي وي همیشه د داسې موادو نه ډډه وکړئ. اسلامي امارت د خپل ولس صحت ته ژمن ده. همیشه به انشاءالله دا کوشش کوي چې دی داسې په موده تیر مواد په یو دکان په یو دواخانه او په هیڅ بازار کې پرېنږدي. انشاءالله دا زموږ وعده ده چې موږ به بیا کوشش کوو چې څومره داسې مواد په دکانونو کې په مغازو کې او یا هم په دواخانو کې پیدا شي انشاءالله هغه د دغې موادو پلورونکي به موږ مجازات کوو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. ډېره مننه.